جمعې په شپه مې دونې مصرف کړی دي پوه شولې چې انډیوال یو میز ډک و میوه وه یو غورمه وه یو هر څه مې برابر کړي وو ما دنیا ته مې اور واچوي پوه شولې زه خو هم چاته سر ټیټ نه راوړم بس خان اکا اوس هغه شپې نه دي چې ته بوا کېږې اوس پیسې نه پیدا کېږي احتیاط کوه د یوې شپې خرڅ ولسو شپو ته واړوه د لسو شپو د شلو شپو ته واړوه خرڅ مصرف چې را کم کړه اوس پیسې میسې نشته احتیاط کوه وای والله جنت خانه دا چې بیخي ښه خبره وکړه او موږ داسې پر مصرف باندې اسکلیټر باندې پښه ایښې ده چې هر څه بخورو ته ودرې چې زه د جانو دې ته غږ کړم چې وایم داسې نه یا پاته شان یې داسې ایسته ودور کړي جانو څه وایه هغه جان دا ونه په چناب کې اودس تازه کوي ته را غږ کړم داسې تلوارې سړی څه کیسه را څه پېښه ده داسې نارې وایي ګوره زویه جانمال خان یو خبره راته وکړل ډېره ښه خبره زموږ ستاسو په ګټه کې راته وکړل ول پوه شوې مصرفونه یې لږ کم کړه د جمعې په شپه خو ما بیخي دنیا ته ور واچولو بیا راته ووایه چې وریجې غورمه و دا شیان څه شوله والله هغه جانه چې څومره مې خوړی ځای خو مې وخوړل نور مې غریبانو ته څه ورکړه چا پاته شول ښه تازه وه بلا مې سره وویشل چې شي د غریب زو زه به څه خواري ګټم د غریبانو ته مې ورکړه ما نه درته وویل چې اوس هوا یخه ده یو هفته به مو مشوکه پکښې وهلې وای بعد هغه به مو غریب ته ورکړې وه دا خیر ښه وکړله یاره ما نه دي ویلي چې ته خیره ولوېږه خیر کوه خو دغه اضافي مصرف مه کوه یا راشنا یې راغواړې ناکي ناکي مصرفونه کوې دغه مه کوه کوښښ دی موږ خو وایي د سړي د ټولو مصرف را کم کړه نو دا شي انډیواله به آینده به مصرف ډېر نه کوم بره به نه وایي د دوه ورځې نه به دوه ورځې سر دې به خلاص شي څنګه یاره قربان دې سم دغسې خبرې راښیې هېڅ کله به وایي د بودیجې ته تاوان نه رسېږي زه لاړ شم هغه جانې بازي پبجي ګیم به وکړم ورته کېږدي ځه پوجي زو پوجي ګیم به وکړم دغسې عادت راووت یا احتیاط کوه احتیاط کوه دغه پوجي هم ځینې پوجي دي که څه شي دا ګیم هم ځینې واخه دا هم ډېر مصرف کوي څه وه سمه ده